په میدان وردګ ولایت کې د تازه میوو د ساتلو او پروسس یوه معیاري سړکونه تر بیا رغونې وروسته فعاله شوه. دغه سړکونه چې څو کلونه وړاندې د ترکیې هیواد په همکارۍ سره جوړه شوې وه د تیرو ناخوالو له امله له فعالیت پاتې شوې وه چې اوس مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري په معیاري توګه بیا ځلې فعاله او یو خصوصي شرکت ته د ګټې اخیستنې په موخه په کرایه ورکړل شوه چې یاد شرکت به د میدان وردګ ولایت د باغدارانو د باغونو تازه میوې په ځانګړې توګه مڼې پکې ساتي او پروسس او بسته‌بندي به یې پکې ترسره کیږي. د کرنې مالدارۍ رئیس وویل چې د دغه سړې خونې له فعالېدو سره به د باغدارانو ډېرې ستونزې هوارې شي او میوې به یې په ښه توګه تر بازارونو رسیږي. زموږ کوم پلان دی دا به د ولس او د ملت لپاره ډېر خوندور او ډېر څه پکې ځایږي خدای کول. مخکې به زموږ سیب بل دغه ته تله ملک ته تله او هلته به بیا د هغه ملک څخه بل ملک ته نقل کېدله نو بیا د هغه ملک و او بیا به داسې کېده که چیرې موږ ته رانقل کېدلی هغه په 15 چند اضافه باندې پر موږ خرڅول کېدل. این صدخونه یک سهولتیه برای کشاورز برای دیغان که میوه اینجا نگهداری میکنه. قبلا هم همکار ما گفتم شریک ما گفتم که ما به چند تا کشور صادر میکنیم هم برای پروتس میکنیم به کشورها صادر میکنیم. یک کمک زیادی برای کشاورز برای دیغان. د خصوصي سکتور استازي وویل چې حکومت د پانګوالو ملاتړ وکړي ترڅو نور هم په هیواد کې دننه پانګونې ته ښه زمینه برابر شي. سرمایه‌گذارهای ما هستند از کشورهای دیگه بیایند در وطن بیایند شروع کنند به سازندگی و ساخت ساز از کشور و همچنین اگر مسئولین امارت اسلامی هسته و همکاری بکنند به سرمایه‌گذاران و زمینه را فراهم بسازند مساعد بسازند سهولت ها را ایجاد بکنند تا اینکه سرمایه گذارا بیایند در همیجی و زمین در اختیارشان قرار بدن و امکانات اماراتی در اختیارشان قرار بدن که اینها بیایند در همین کشور سرمایه گذاری بکنن که انشالله این کشور از فقر و بدبختی نجات پیدا بکنه و همین است که ما دست به دست همدیگر باید بدیم و هم چی مسئولین است چی تجار است چی دیغان است چی کارگر است همه در کنار همدیگر ایستاده باشیم تا این کشور را بسازیم. د تازه میوو یو سوداګر ویل چې په میدان وردګ ولایت کې د تازه او وچو میوو د پروسس همدارنګه د روب او مربا جوړولو فابریکو ته جدي اړتیا لیدل کیږي او دوی هڅه کوي په دې برخه کې پانګونه وکړي. در این ولایت که چیزی که ما میبینیم لازمی است که باید یک فابریکی روب ساخته شود و تولید جوس که همه سیب‌های و دیگه میوه‌جاتی که رو به فاسد شدن است بیارن دیغانای عزیز در همونجی و جوس درست بکنن و دیگر تولیدات دیگر که در بخش که باغداری هست و ساخته شود خیلی و خشک میوه باشه تولیداتش در همونجی انجام شود که در کشورهای روسیه و کشورهای دیگه این واقعا به نیاز میخواین چیزی که ما دیدیم در کشورهای ایران و جاهای دیگه که واقعا میوه خشکشان حتی صادر میکنن و میوه را خشک میکنن صادر میکنن یکی چی که جوس بشه و حتی جوسر پودر میکنن صادر میکنن و این چیز بسیار ضروری است در این ولایت. پلان ما به این بخش اینه که ما چند تا پروتس داریم که حتی میوه رو بگیریم به یک بسته‌بندی عالی به کارتن شونگی بسته‌بندی کنیم بفرستیم به کشورها دیگه جوس میوه و میوه خشک اینا اینجا ما ان شاء الله سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری ما ان شاء الله تا حدود 3 میلیون تا 4 میلیون دلار. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وویل چې دغه سړې خونې له فعالېدو خوښ دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ولایت په نورو سیمو کې د هم سړې خونې جوړې شي. دغه ولایت چې د مڼو او باغدارۍ په برخه کې او معاصر ولایت ده او مڼه نور خاص تجاران ډیر خوښوي نو غواړو چې په ښه قیمت بازارونو ته او نورو ملکو ته صادر شي په ښه کیفیت او د ساتنې په برخه کې مسؤلینو نه بیا هم غواړو د ولایت له مسؤلینو نه چې دوی په دې برخه کې جدي توجه وکړي چون د باغداران هم دغه حاصلات دي چون مڼه چې د په ابتدا کې که داسې ښه وساتل شي نو مقاومت یې تر یو کاله ده او که چیرې مثال داسې بې تفاوته پاتې شي سړې خونې نه نو په باغونو کې دا په ډېر جزئي قیمت باندې خرڅېږي. د یادونې وړ ده چې دغه سړکونه په مرکز میدان ښار کې د ترکیې هیواد له لوري څو کلونه مخکې په معیاري توګه جوړه شوې ده چې د 1500 ټنو تازه میوو د ځایېدلو ظرفیت لري او د میوو د پروسس بسته‌بندۍ او ساتلو ښې اسانتیاوې پکې شتون لري.